ترکیه او سوریه کې زلزلې تر اوسه څه باندې 900 کسان مړه او 3000 یې ټپیان کړي دي. د ترکیې او سوریې پوله کې د نن دوشنبې سهار زورورې زلزلې له امله دواړو هیوادونو کې د مړو شویو او ټپیانو شمېر شیبه په شیبه لوړیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې په دغه هیواد کې د نننۍ زلزلې له امله د وژل شویو شمېر 912 تنو ته رسېدلی دی. بل لور ته د یو شمېر نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې د ریختر په کچه د 7.8 درجې زلزلې تر اوسه ترکیه او سوریه کې څه باندې 900 کسان مړه او نږدې 3000 کسان ټپیان کړي دي. د امریکا د ځمکپېژندنې ادارې ویلي چې دغې زلزلې مرکز د ترکیې غازي نتاب ښار و چې د سوریې پولې څخه 90 کیلومتره واټن لري. د رسنیو د راپورونو له مخې زلزله نن سهار په ځایي وخت 4 بجې 18 دقیقې رامنځته شوې ده. د دواړو هیوادونو حکومتونو ویلي چې د مړینې او ټپیانو شمېر شیبه په شیبه د بدلون په حال کې دی. Tabii 7.4 yıkım ortaya koyan bir depremdir. Şu anda bütün valilerimiz görevlerinin başında, jandarma, emniyet, Türk Silahlı Kuvvetleri, AFAD ekiplerimiz, Kızılay ekiplerimiz ve şu anda Türkiye'nin birçok noktasından arama kurtarma ekipleri ilgili bölgelere sevk edildi. بلخوا د ترکیې مرستیال ولسمشر فواد اوکتای نن دوشنبه د سلواغې 18 خبریالانو ته ویلي چې تر اوسه په دغه هیواد کې د شوې زلزلې له امله 900 کسان مړه شوي او څه باندې 3000 کسان ټپیان شوي دي.